سکاټ یو ډیر غټ زندان دی چې 7 چنده د فوټبال د لوبغالي په اندازه مساحت لري او د 40,000 بندیانو لپاره جوړ شوی، خو بیا هم دا زندان دومره لوی نفوس لپاره خورا کوچنی دی. د دې هیواد ولسمشر نایب بوکلیر نومیږي چې د نړۍ خطرناک ترین هیواد یې په امن ترین هیواد بدل کړ. هغه په کمه موده کې وکولای شوای د السلوادور خطرناک قاتلین او د مافیا خطرناک غړي ونیسي او همدې جیل ته یې واچوي چې دا زندان یعنی سکاټ یې خاص د همدې مجرمینو لپاره جوړ کړی. تر اوسه یې د جوړولو 1 کال کیږي، خو تر اوسه ډک شوی نه دی ځکه تر اوسه 14,000 کسان کې بندیان دي. د دې زندان مامورین دې بندیانو ته د انسان په سترګه نه ګوري او دا بندیان یوازې د ترورستانو په نوم پیژني. راځئ اوس د زندان په اړه وغږیږو. لومړی د زندان د بهره شروع کوو. کله چې یو څوک وغواړي زندان ته